نننې زمونږ سبق درېمه سپاره سورت آل عمران دوم آیات خوانوالی تر نهم آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هو الذي دا الله آغا ذات تے انزل چرالی گلے دے علیک الکتاب پتا باندی کتاب منه آیاتم بعض د دینا آیاتون دی محکمات مضبوط خپل معنی کې منه آیات محکمات بعض د دینا آیاتون دی مضبوط خپل معنی کې هن ام الکتاب دا محکمات آیاتون اصل د کتاب دی و اخر متشابهات او نور آیاتنا متشابه دی. فاما الذین نو هر چی آغا کسان دی فی قلوبهم چی پزړونو د اغی کی زیغن کوګواله دی فیتبعون نو تابداری کئی دی ما تشابه د آغا آیاتونو چې متشابه وي منه ابتغاء الفتنه د دینا د پاره د لټولو د فساد و ابتغاء تأویله او د پاره د لټولو د غلط مطلب د دی وما يعلم او نه پوهیږي تأویله په اصل مطلب د هغې باندې الا الله مگر یو الله. والراسخون او مضبوط خلق فی العلم په علم کې یقولون وای دی آمنا مونږ ایمان راوړی دی به پدې باندې کلن دا ټول من عند ربنا د طرف د رب زمونږ دی وما یذکر او پن نه اخلی الا مگر اولو الالباب خاوندان د عقل. ربنا اے رب زمونگا لا تزغ مکگے قلوبنا زلون زمونگا بعد پس دا آغنا اذ هدیتنا چتا مونگتا ہدایت اکو وهب لنا او ابخ مونگتا من لدونکا د طرف د خپلنا رحمتا مهربانی وقت پالات کے برحمہ وائے انکا یقینا انت الوهاب انکا انت الوهاب یقینا تبخون کے ربنا اے رب زمنگا انکا یقینا تی جامع الناس جمع کون کے خلق لرا لیوم لا ریب فیہ پا آغورس کی چنشت شک پا آغے کے ان اللہ یقیناً اللہ
لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د خپل وعده